محترمو لیدونکو د اسلام هغه لاره چې ستا رب ته د ټاکلې نشراتي اداره د کلام الله ترجمه او لنډ تفسیر په روانه پښتو ژبه کې وړاندې کوي. مفسر شیخ القرآن والحديث حضرت مولانا عبدالواحد واحدي دامت بركاتهم العالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العلي العظيم. دلته لومړنۍ خبره اول د قرآن کریم د تلاوت سره اړه لري. د قرآن کریم د آیات ته چې وګورئ، ذلک الکتاب لا ریب فیه، د دا لا ریب وروسته هم دلته یو درې ټکي داسې ورکړي دي سر پر سر، او د فیه وروسته هم یو درې ټکي سر پر سر ورکړي دي. پر دا بغل چې د قرآن وګورئ، دلته به د جدول کې به دا کوچنۍ لیکه کېدل ته معانقه ورته لیکلې ده. معانقه معنا غاړه تر غاړه کېدل، چې چا په غاړه کې لاس ورواچي. عنق دا غاړې ته ویل کېږي. معانقه چې دوه نفره یو د یو په غاړه کې لاس ورواچي بل بل. د دې حکم د تجوید د قانون څخه دا دی چې قاري چې راځي قرأت وایي پر ده لازمه ده یا به پر دا لا ریبه باندې درېږي. که دلته ونه درېدي بیا واجبه ده پر پیهې به درېږي. په دغو دوو ځایو کې پر یو ځای درېده غواړي. که تا نو د دې د معانقې سره سره که پر لا ریبه ودرېدلې، د فیه توري لاس د هدن په غاړه کې وباشه، د هغه ملګری یوسف فیه هدن للمتقین، دی د هغه سره لاس تر غاړه شو. که پر فیه درېږي نو بیا فیه و لا ریبه په غاړه کې لاس سره واچوي، بیا دی د لا ریبه فیه دا جمله جوړه سوله، هدن للمتقین جلا جمله سوه. کېدای شي په خبره پوهېږي اوس نو دا فیه په دا مابینځ کې سو دلته، نو که چیرې ته پر فیه درېږي دی د چا په غاړه کې لاس ورچي، د لا ریبه د هغه سره ملګری سو، دا سره جوړه سوه، لا ریبه فیه دلته به درېږي. او که ته چیر پر لا ریبه ودرېږې، فیهې ولاړې د هدى للمتقین سره لاس تر غاړه شو. نو معانقه دغه ته وایي چې پر تا باندې واجبه ده چې په دغو دوو ځایو کې یا پر د اول ودرېږه، که ونه درېږې نو بیا واجبه ده پر دې بل به درېږه. داسې ته نه سې ویلی لا ریبه فیه هدى للمتقین چې ګرده پر له واغوندې، چې ګرده پر له واغوندې ګویا کې تا تجویدي غلطي وکړه، دا رقم ته دلته ودرېږې نو دا خو خلاصه شو. اوس راځو دې صورت ته. دی د نزول د لارې چې د اسمانه نازلېدي 78 نمبر دی. دی 78 نمبر دی په نزول کې، مګر یو دا ترتیب کتبي او مصحفي دی چې اوس پروت دلته 2 نمبر دی. او دا خو موږ په مقدمه کې د اولې ورځې وویل چې دا ترتیب نزولي او ترتیب مصحفي او کتبي دا فرق سره لري. ولې نزول په د ضرورت په اندازه سوی دی، چې څنګه ضرورت پېښ سوی دی هغه آیات را نازل سوی دی. هغه ترتیب کې په وخت کې د نزول نه دی کته سوی چې په لوح محفوظ کې پروت. بیا چې ګرد قرآن نازل سو، جبرئیل امین علیه الصلاة والسلام راغی و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته باره وصل د آیاتونو خپل ترتیب ته باید واچي. دا آیات دا سورت اول کښېږده، پسې دا کښېږده، پسې دا ترتیب پر هغه مطابقت وکړي چې څنګه په لوح محفوظ کې هلته لیکل، چې څنګه په بیت العزت کې پروت دی. بیت العزت بیا دا اول اسمان کې یو خونه ده، قرآن واره واره د لوح محفوظ دلته راوکښې شو، د هغه ځای څخه نو بیا د ضرورت په اندازه باندې نازل دی. نو دغه ترتیب چې اوس دلته په قرآن کې سته، دا عین هغه ترتیب دی چې په بیت العزت او په لوح محفوظ کې قرآن لري. نو د هغه ترتیب لرو څخه دی څوم دی، دی د هغه ترتیب څخه 2 دی سورۃ بقره، او د نزول د ترتیب څخه چې دی 78. دا خبره چې خلاصه شول. اوس دی مکی دی که مدني دی؟ دی مدني دی. مدني دا معنا چې در هجرت وروسته دی چې سوی دی نازل سوی، چې رسول الله اسلام خپل کوچبارو کې کډه یو ډګر صاحب په مدینه کې باشنده سو، الته دی نازل سوی دی. دی چې دی 208 آیات. په دا 208 کې یو 208 آیات هغه مدني نه دی، مکی دی. نو هغه خبره هم ستاسو داس ولا وس چې یو سورت ته چې موږ مکی وایو، دا په اعتبار د اکثر ورته وای، دا نه معنی چې ټول آیاتونه چې د مکی دي.
یا یو صورت چې موږ مدني وایو دا په اعتبار د اکثر ورته وایي، دا نه معنی چې ټول آیاتونه به په مدینه شریفه کې نازل شوي، ولې خو دغه دی دا صورت هغه دی ګرد ورته ګوري چې مدني یې لیکلی دی سورت بقره، او د ده 281 نمبر آیات چې دی هغه مکي دی، هغه په مکه کې نازل شوی دی. نو د یو آیات په مکیتوب دا صورت د مدني والي څخه نه وځي، مدني دی خو یو آیات د مکې دغه نازل شوی دی، مکي ورته ویل کېږي. د ټوټل آیاتونه 280 آیات دي، 40 رکوګانې لري. دلته ځای پورې چې تاسې په خبره سر خلاص شو، دا نوم څنګه پرې شوی دی؟ سورة البقره. بقره خو غوا ته ویل کېږي، نو هغه د غوا صورت چې د غوا پکښې یاده شوې ده، نو دغه نوم دا د بقرې دا د ده دپاره نښه ده، عنوان نه دی. عنوان خو دا معنی چې که په دې صورت کې سره بل بحث نه وای، دغه د غوا بحث شروع نو تا به بر وایي چې دا یو عنوان دی، یا دا یې مازې نښه ده. وایي هغه صورت چې هغه د بقرې ذکر پکښې راغلی دی، نور خو په 100 احکام په دا صورت بقرې کې ذکر شوي، نورې خبرې پکښې کې ذکر شوي دي، نو دا فقط مازې یو نښه ده پکښې شوه چې ته صورت په وپېژنې، عنوان یې نه دی. او د فاتحې نوم چې هلته هغه عنوان و چې په ده کې ګر سره د هغه چې دا د انسان لمونځ په شروع کې دی، دا قرآن تلاوت په شروع کې دی، دا د قرآن کریم مضمون په شروع کې دی، هغه وینې ګر سره عنوان وکړه. نو دا خبره مهم زده شوه. نو د ده نوم د هغه آیات اخیسته شوی دی چې په هغه آیات کې هلته چې بیا موږ پسې ورشو هلته به د بقرې نوم راشي. اښه د بقرې نوم څنګه کیسه ده چې د غوا دلته پر دې صورت به سره کښېښودل شو. په بني اسرائیلو کې یو سړی و، په تفاسیرو کې وجه د قتل مختلفه ذکر شوې. څوک وایي ښایسته لور یې درلودله او نور وارثان یې نه درلوده، یو د اکا زوی یې درلودی، د خپل داسې معنا د اکا زامن یې وه، مطلب خپل اولاد یې نه درلودی چې د ده څه زېږېدل. نو خو د ګردو سترګې و دغسې چاته چې خواره کوي اولاد نه لري ورته کږي چې کله به د ده ځینې وروته بره خبره خلاصه شوه. نو دلته چې دی د ده دا ښایسته لور وه، په دوی کې د یو چا ورته سودا وه چې په نکاح یې کې خود به د ده در غوږ ورتېره کړې ده، د منع وکړه. نو هغه بره دا کار اسانه دی چې ستا د فکرې تېره شوه خبره هغه خپله نشته پاته. څوک په یا مال یې ډېر درلودی، دا مال کې غلي وه چې داسې به مال سره تقسیم کړو چې د ایسته چې خپل وارث یې نشته. کېدای شي په خبره پوهېږي. ځینې تفاسیر وایي یا چې راسې خپله بیا مړ کړو بره به پر بل کلي لاس ونسو، چې ومونی دیت خو بیا راکوي، سلوشو خو به راکوي. نو چا دا اصلي خبره دا ده چې دنیوي منفعت پر اساس دی وژل شوي دي. کېدای شي دغه درې سره وجوهي بیا ام بیا ښایسته لور درلوده، ام بیا خپله دنیا ډېره وه، ام بیا دغه وه چې د مثال په طور د بله چا څه دیت واخلي. تر دې پورې یو ټوکه را په یاد شوه، وایي دا ځوانان سره کښېنستله، دا یو لک چې نوکې د پلاره څه عذاب بره دا نور ورته ویله، وایي ستا پلار نو اوس سپین رڼې د ګزارې وتلی دی، بس دعا کوه چې خدای مړ کړي. بره درته څه وایه د خدای بنده، خدای دې دغسې نه وژني، وا چې بل یې را مړ کړي، خدای دې دغسې وکړي چې بل یې مړ کړي، چې اجر ښه په لاس راشي د زوی مړ دغسې چې مړ شي په سرخکي و اسقاط را باندې تاوانېږي، دا چې بل یې مړ کړي د هغو څه به مې څه وشي کوم، دغسې دعا یې ول راته کوي. نو دا هم دا وه چې ور بره به پر بل تاوان کړو، بره به دیت ځینې راکش کړو. خو دا کار یې سر ته ورساوه، سړی قتل کړي مړ چې مړ کړي بره خو نه ځان غولدنګ واچوه. دا چا وژلی دی؟ یاره په فلاني کلمې شک راځي، هغه بد خلک، هغه خواران په ژړا شو چې په خدای کې مو قتل کړي. بره موسی علیه السلام ته راغی، بره هلته الله ته خواست وکړه چې دغه سړی قتل شوی دی، قاتل یې څوک دی چې راویښ. الله عز وجل خو داسې هم کولی شو چې ډایرکټ یې وروښي، خو دا معجزه د موسی علیه السلام دې ته ښیي. الله عز وجل یو غوا لاله کوي، دا غوا په یو ټوټه غوښه باندې دا مړی داسې پسې ویمږي، بره به دی راکښېني، بره به درته وایي چې فلاني مړ کړم، درته مړ کېږي. دغه رقمه د غوا ناخړي به نو بیا راسي چې دوی پکښې کولې دا څنګه غوا ده، دا د څو کالو د څه رقم یې رنګ دی، خو اخر موفق شوله چې هغه غوا یې وروښول، حلاله یې کړه. د هغې غوښه چې په دې پسې ومړه دی راکښېنستې، هغه شارګوی ونې غورځولې، باره زه فلاني مړ کړی ما خپل پاک اعظامونو کې پرې ولاس کښېښه، بېرته یې نفس واخله. نو سړی معلوم شو هغه د دې هدف نو ترلاسه چې د بله چا څخه دیت واخلي. نو دا یو ناولده واقعه ده د موسی علیه السلام معجزه پکښې ښکاره کېږي چې د غوا په غوښه باندې سړی ژوندی کوي. نو په دا صورت کې چې راغلی ده پر دې دغه نوم کښېښاوه چې دا یو ممتازه خبره ده چې هغه صورت نه دی، هغه د قرآن کریم په یو سلو څوارلس صورتو کې چې د غوا واقعه چې پکښې کې راغلی ده، نو دا یې نوم دی د هغه ځای څخه اخیسته شوی دی. په دې خبره هم تاسې کېدای شي اوس پوهېدلي یاست. بله خبر دلته یو علمي اعجاز دی. طالبان اوس نړۍ د اسلام په دا هر حکم، په دا هر شي کار لري خلک، ته باید ورته چمتو یې.
نو دوی خو دا خبره اوس ګورګه مشهوره کړې ده چې دا چیرې د خدای کلام دی. اوس بیا نو نبي علیه الصلاة وسلام ته بیا جبرائیل راتلی، بیا ملک او بیا نو دی نبي شو. دا یې د ځانه سره جوړول، د زاړه زاړه کتابونه بیا کتل، د هغو څه بې قیسې لیکلې. دغه د هغو یهودو علماو هم پر نبي علیه السلام دا سوال درلودی، مشرکان هم دغه ویل، نن هم دغه خلک موجود دي. یو سړی دی د مسلمان زوی دی، خو دا دی چې د کفر د وطن ضرر زه در وښیم، نو بلوغ ته رسېدلی دی. نو زما کوشش دا دی خلک باید منظور زده کړه، قریبان یې وایي سړی ته راسه د عقیدې د لارې حرکات وکړه. مال د اسلام دین تا ته معلوم دی چې دا څنګه را شروع سوی دی. وایه چې ما ته په بره ما ورته محمد علیه السلام پیژنې؟ ول هغه یاده ما ول هغه موږ ویلي دی هغه پیژنه. ما ته څنګه پیژنې؟ وایي دا په عربو کې یو سړی دروغونه به پر غوټه کوله، دروغونه، او ده به ویل چې ما ته ګبرایل را روان دی. دا جی چې دی په ګاټې ووایي، وایي ده به ویل چې ما ته ګبرایل دا شیان راوړي. دا هغه سړی بره ما نو خبره خلاصه موږ ته کیسه شوي مړی چې کیسه خو هلته په سر کې وار د واره ورځي پر ایمان شک لرم ته مریدان ته اوس لمونځونه زده کوي، اسلام نور احکام زده کوي، ته په محمد علیه السلام کې دا عقیده لري. دا غزک ته د کومه ځای کې شو؟ مور پلار د سره ظلم کړی چې په کفري جامعه کې لوی کې، نو هلته خدای تعلیم نشي ورکولی، خدای خپل مزدوري کې د ورځې ورکړي، مور یې بل ځای ورکړه د مزدوري کې. دی د جرمنیانو په لاس په مکتب کې رالوی سوی دی. دا تاریخونو خو مکاتبو کې ویل کېږي، هغه کې هم دغه د اسلام تاریخ دغسې ویل چې دا دغسې یو سړی و، دغسې درواغ یې ویل، دغسې و دغسې و. دی ویل نبي دی په میلیونو خلک یې پر دغه درواغو خطا ایستلي دي، پر هغه لار روان دي. د دغه عقیده دغسې جوړه. نو دا بس خاص به د مور پلار ځای کېږي. ته د سره بیا ما کوشش وکړي څه شیان خو دا د لویوالي چې بیا په دغه خبرې زایلې دا ورښیه، هغه استادانو خبرې په دماغ کې ناستې وي، د ښه سردم نه زده کېده دا خبر نه به خو راتلی. نو خبرې ته که متوجه سم زه د قرآن دا اعجازي علمي ګاګای درته وایم. اعجاز دې ته ویل کېږي چې داسې یو کار وسي چې د نړۍ نور خلک ځینې عاجز. نو هغه څنګه؟ د قرآن کریم دا سورتونه چې دي دا دوه قسمه دي، یو مکي دي بل مدني دي. مکی و مدني چې دي د تعداد مکی څو دي مدني څو دي. راسه د سورته بقره آیاتونه ما درته وښول چې ګرځه څو آیات ده، ځکه مو په یاد 280 آیات 280 پر کاغذ باندې ولیکي چې و ملکل نو خدای عدد دي، دلته 2 دي، دلته 8 دي، دلته 6 دي، 280. یاري دغه عدد زنجلا کده 2 نو دلته بره څو پاتې شو 6 چې دي هغه د مکی سورته کې عدد. بل په بیا دغه ځنی رئیس دا خو اثر کښې نو خطبه هغه دي اته دغه خو بیا 28 سوه په 28 بیا دی درته درشي چې دا مدني سورتونه. دغه کار چې دی یو سړی چې امي په ټوله ژوند نه مکتب ته تللی دی نه مدرسې ته تللی دی نه استاد پیدا کړی هغه دا کار کوای شي. نو دا خو چې ما درته ویل دا سورت چې نازل شوی دی خو د نمبر 8 نو چې 8 دی خو ډېر سورتونه لا نور پاتې دي. دا څنګه د په نظر کې نیولې چې راسه داسې عدد آیاتونه جوړ کړه چې هغه کار هم وکړي هغه کار هم وکړي او دی امي. بل نه ولادت العداد دغه امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا درمیانه امت الله وسط ولل. دا درمیانه څه معنا وسط؟ خیر کته درمیانه نو ولي خیر. اندوانه خو مې وخت ماته کړی د اندوانه تر ټولو بهترین خور ځای کوم ځای دی؟ هغه د دې د نس د مابین زون خلک چې په کښنی چاکو باندې دړي وباسي یا غټ چاکو څخه چې مبازه سړی برای پر نور نه باسي دا رقم دړي وباسي چې دا راځه لکه هغه ځای په خپل لکه ګیندا شپاتس برای را دښ کوي دا غیز ما دا نور نو سره دړي کې الکوان کې سره ورسره دوه هغه مونږ دې کې نو هر شي چې وسط هغه خشي په باغ کې د منځ جوړ چې د غواره د ولې خو نه د پس خلو ورسید نه د غوای نه د بل دا د اطراف پوجي چې خو د بل خلو ورسید. نو دا امت د الله وسط ویل چې د ټول امت هغه مغزیانه ده دغه مغزیانه ده هغه خیر بهترین. اوس دغه خبره نشته چې شوولې 280 پر منځ نیمه چې نیمه کې برابر نه د نیمه څو جوړ شي یو سلو درود سلويشت یو سلو در سلويشتم آیات چې په دغه سورته بقره کې راوړی سره دغه دی وکذالک جعلناکم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الله وايي دغه رقم لکه دا سورته څنګه دی لکه دا چې په مابین کې دغه آیات دي تسم دغه څه د ټول متغه غوړه هغه مخزانه است د همت فضیلت په هغه صورت کې په هغه آیات کې دروښو چې هغه په ګرد صورت کې هغه مخزانه دغه د مابین کې دا څه خبر واستې په یاد دي پر یو سلو درسل وشتم آیات باندې د سیده دی امت خیریت خبره کړې ده. نو دا توافق هم دا رقم ولا کدي چې دا دغه سودا دی او دغه حکیمانه ذات زوی دی چې د دې امت خیریت ته په کم آیات ترشي چې هغه په دې ټوله کې هغه د مابین سوم
چې په ستا زړونیوالی او خیریت یې په هغه آیات باندې درته وښوي، نو کېدای شي د دې علمي اعجاز ته تاسې اوس متوجه سي، بیا په د خپل عدد کې د آیاتو په دغه عدد و حساب کې تا ته داسې یو غټ نقطه درکړه چې مې په د یوې خوا چې ورته وګورې مکې در وښو، د بلې خوا چې ورته وګورې مدنې درته وښو، چې منځ کې ورشوه سي پر مابین ځینې مۍ کې هغه د دې امت خیریت راته ښيي. نو رسول یم افضل الرسل دا د دې علمي اعجاز. علمي اعجاز دغه معنا چې بل چاته خبره ورته ولسه دغسې بل امیر راولاړ شي دا کار دی، دا کار نه سره برابرولی. بله خبره د دې صورت د ربط د الحمدلله سره. ربط معنا تړاو، هغه یو څوک هغه خبرې کوي برابر وایي زموږ د کومه سایه سره جنګ دا خبر جوړ کړو بیا دا ورسره کوي ځکه اسمان ته سره دلته هغه صورت دا صورت چې بغل پر بغل راغلي دي دا ربط د کومې خوا ده. ربط کې به یو شی طالبان تاسې زده کړي، ربط کله آیاتو دي کله سورتو دي بیانېږي دا عقلي شی دی دا منصوصي نه دی. یو څوک په دې نه خرابېږي چې تا د آیاتو ربط ولې راځي بابا دا عقلي شی دی، علماو فکر ورته والي د کړی دی. نور په قرآن کریم کې دا لازم نه ده چې خامخا به ربط سره لري د آیاتونه، دا عقلي شی دی. مطلب د دې دپاره چې ما دغه د قرآن اعجاز هم پکښې ښکاره سي، هغه ربط یې دا دی. دلته په الحمدلله کې هغه مؤمن سوال وکړي نو چې هغه درې آیات چې و چې نبي علیه السلام ول الله پاک وایي دا نو د خپل دي خپل خواستونه یې راپېښ هغه اول درې آیات چې بارا الله په دې کې زما صفات کړي دا ښه زما بزرګي ولوی بیان کړي د مابین آیات سره شریک هغه خاص سوال چې دی اهدنا الصراط المستقیم دغه ځای نه وشو یا الله پاک سي دا لار راته ورشه چې موږ عمل کوو اوس اړیا چې څه وکړو. دغه سوال جواب دی علاوه ذلك الكتاب لا ريب فيه، دغه کتاب د شک او شبهه او تلی حق کتاب دی، هدى للمتقين. ته غواړې چې متقین د ځان جوړ کړي هغه ته چې هدایت غوښتي هغه ده. نو هغه با چې سوال شو بنده سوال وکړي الله ته چې د هدایت لار راکړي الله اداره دغه د صفه د سیده د جواب سره کړی چې هدى للمتقين دا د متقینو د لپاره د هدایت. نو دا خبره چې سره خلاصه سوره به بیان شو. اوس راځو و دې خبرې ته چاول خو د بسم الله ترجمه ده خاص بسم پنامه سره الله اذا الله عز وجل الرحمن چې دی بیخي ډېر مهربانه دی په دې دنیا کې پر مسلمان پر کافر، الرحیم چې بیخي لوی مهربانه دی په هغه دنیا کې پر مسلمان نه پر کافر. نو د پنامه شروع کوم د بل چا پنامه نه. الف لام میم، الف ګوره دې لیکل سوی دی د الف موږ په خپل نامه وایو تاسې ګورئ دغه رقم تور د الم تر کیف صورت په سر کې ذکر سوی شنان مو دې ته متوجه سالته موږ دغه رقم وایي هغه ته هم الم يجعل كيدهم یا الم تر کیف هغه الم دغه رقم وایي چې الف لام میم هغه موږ ګوره سره ومشلاوه الم تر کیف حمزه ته مزوار ورکي لام ته مزوار ورکي میم ته ورغندۍ ورکي الم. نو ګوره الته هغه د مسمیات ویل کیږي چې نوم یې دلته چې دی دلته نومان ویل کېږي خپله که دی وایي خدای باید علم وویل سي. یا دلته د اول شکل چې نوشته دی الف، بیا دا د لام شکل چې نوشته دی لام، بیا دا د میم شکل چې نوشته دی میم. نو زه به تاسې د بل رقم تشبیه درته وکړم. دا یو الک دی عبدالله نه بل عبدالرحمن نومیږي دا بل عبدالرحیم نومیږي سیدي زم عبدالله عبدالرحمن عبدالرحیم دا یې نومان شوه. بل پلابیا د الک ته لاس ورم دی دلته ودرم بل ودرم بل دای مسمیات کې اغنمان مې نه کړی. نو په علم تر کیف کې چې دی دغه ستورو مسمیات کې علم تر کیف دلته نومان دی الف لام میم. دته مقطعات ویلی وای دلته دا وصل نه لري چې دته زوار ورکړي دته ورغندۍ ورکړي چې سره وی مشته یو شی ځنی جوړ کړي اړیو په خپل نامه جلا جلا دا بل څه چې وایي چې مقطعه خو نه پرې سوی غچ سوی دا بل الف د لام جلا ویل کیږي بس د نومیات لام دا میم جلا ویل کیږي د نومیات میم دا د دوارو څخه جلا ویل کیږي د نومیات په نومانو دا یادېږي. نو دته حروف مقطعات وایي. حروف مقطعات چې دی په دې کې علماو اختلاف کړی دي. ځینې علما وایي دا د الله او د رسول ترمنځ یو راز دی د څه چې امت مسلمه د پاره بیا د حق نشته چې دا څه معنا د الله او د رسول فراس څه کار لري. دا د دوی ترمنځ یو رمز دی نور خلک نه دي په خبر. د دې باید ترجمه په لاس ونه وي چې د دې ترجمه څنګه د الله او د رسول ترمنځ راز دی پټ دی سره خبر کته اوه دا نه بیا سره کم دی چې دا یو راز دی موږ نه یو په خبر. موږ ورته وایو په جواب کې چې الله او رسول د انسان د پاره هغه شیان بیانوي چې د زندگی اړه لري یا د عقیده د لارې اړه لري یا د عمل او د معاملې د لارې اړه لري. نو دی باید زده کړي په ترجمه یې باید ځان پوه چې د هیڅ سر هیڅ کار نه هغه تکیس
لکه د مثال په تور په عین صورت کې چې اوس موږ د بقرې کیسه ذکر کړل ځینې علما و دغه تجغیدلي په تفاسیرو کې شته ښه دا کم د غوا کمه عیسی وه چې دا سړی په ووه چې باره را کښېنستی یو وایي ژبه یې وه بل وایي د کوناټي غوښه یې وه بل وایي د لکۍ بیخ یې وه بل وایي فلانی دی نو محققین مفسرین وایي برای د خدای بندګانو په دې شي پسې اخته یاست چې د هغه زده کړه ګټه ولاکه رسي چې نه یې په خبر تاوان نه درته رسي چې اوس په دې ځان یم خبر چې د غوا کومه ټوټه وه دا هره ټوټه چې وخوا دې سړی په ژوندی سوی دی پر دغه ایمان دلته هم د الف لام میم د معنا د هغه ترجمه ارشي چې دی الله او رسول سره پوهېږي زما او ستا دپاره نه معامله اړه پسې لري نه عقیده اړه پسې لري فقط دغه سوی چې دا هم د قرآن یو توری دی کېدای شي په دې خبرې تاسو پوهېدلي یاست معامله او شی اړه نه پسې لري نو زده کړې تا ته څه ګټه در رسي نه زده کړې څه تاوان در رسي دا یو نظر دی نور علما وایي باره وایي دا ترجمه یې له رسول ته هم نه ده معلومه امت ته هم نه ده معلومه فقط دلته ویل سوي پر هغو نه بره سوال ورګېږي چې ښه دا رقم شی چې رسول یې هم په ترجمه نه پوهېږي خلک هم نه په پوهېږي نو دا خو لکه سړی چې یو چا ته ګاډي هغه خواره کې خپله ژبه لري ته په انګریزي ورته ګاډي خو خلک باره پر دا بل باندې خانې بره وایي مړی سم په د ده په ژبه ورته دا په هېڅ نه پوهېږي چې هر څه پر نارې کوي نو مخاطبه د یو چا سره مکالمه د یو چا سره په داسې خبره چې هغه نه په پوهېږي دا د هوښیار سړي کار نه دی نو الله عز وجل چې عالم الغیب علام الغیوب دی نو هغه دغسې کار کوي چې دغه ستوري وایي چې نبي علیه السلام دا نه په پوهېږي نو د دې خطاب څه ضرورت څه پیدا یې شي موږ وایي ګوره د یو شي فایدې دوه قسم ګای دا رقمې د دې شي یو خاصه فایده نه وي لکه دا مفاهمه د یو چا د متکلم او د مخاطب ترمنځ مګر بله فایده پر بنا دلته بله فایده پر بنا هغه فایده نو څه رقم هغه فایده دا ده چې الف لام میم چې دا ته وایې دا د دې دپاره وایې خو کفارو مشرکانو ګردو ویله برل دغه قرآن دی چې کور ته ننوځي سره جوړیې نن 2 آیاته نن 3 آیاته که دا د خدای کلام خدای پاک به دغسې په پلا رالیږلی لکه تورات چې راولېږي تورات ولې په آیاتو داسې کرار نه دي په یو پلا مجموعه الله پاک موسی علیه السلام ته ورله راورکړه خو قرآن دې هم ورکړي نو د الله د لاسه نه کېږي دا مشرکانو به دا چې 3 آیاته 2 آیاته نو دا دوی په ځین کې کوشش کوي کور یې سره جوړوي الله عز وجل دا توري ورته الف لام میم ترجمه نه لري نه نبی علیه السلام د په معنا پوهېږي یو الله په خبر دی مګر چې نو نه نبي په پوهېږي نه موږ په پوهېږو پیدا یې ده چې دپاره ده چې ذکر کوي پیدا یې دغه ده و دا ټوله دنیا ته الله پاک ورښیي باره وایي د قرآن ادرس به زه درکړم قرآن چې د کومو تورو څه جوړ سوی دی هغه د الف ب توري دی الف با تا ثا دغه یو مخ 28 توري یا 29 توري دي کېدای شي مضمون ته متوجه یاست الله ادرس ورکوي باره وایي د قرآن ادرس به زه درکړم د دغه څخه جوړ دی اوس ګرده دنیا در پیري و در انسان و در ملک ورلایس اوس ونسي درې آیاته جوړ کړي دغه قدر کښنی سي جوړ کړي چې انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر این شانک هو الابتر دا 3 آیات دغه قدر مختصر صورت ونسي د غالب به مختور لا تیم جوړ کړي نو خپل در نبی علی السلام تاجم یافتم ځان بول ځان وشار ام کوي نو چې دا جوړوي چې دغه قرآن ته 3 قدر جوړ کړي نبي القرآن الكريم راځي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ونسي یو سورت قدر قرآن یا ادنا سورت نو په حکمت اوس پوسوي پیدا یې چې څه معنا نه پېژو پیدا یې ورکړه پیدا یې دا ده چې دا فقط تاته د الف ب د مخ ادرس درکړي چې قرآن کریم دغه 28 تور څخه جوړ کوم د نه بلاده څخه دی لکه یو سړی چې دنیا ته اعلان کوي خښتي ورته پرتی په خښتو یو د سپېچلي منار جوړ کړي یا د شایسته تعمیر جوړ کړي خلک وایي هاي نو چې ماته شیان را معلومه چې د چی څه جوړیږي ولې چې ما هم جوړ کړی وای ای مستری برته دغه خښتي دغه سیمټ دغه ریګ دی بل شي نه د فکر سره ورله حسړي برستګي یې خو نشنه برته اله مې بټ مولا شیله په خدای کو کې د ازما کمال الله عز وجل انسانانو ته دغه سوي چې دغه څخه جوړ بس دغه د الف بیا ته وشتوري دي بس کلمات ځنی جوړیږي دغه کار نه اخته کیږي نو کته دا وی کوي لا په ولې چې د پیغمبر په خپل جوړ کړی دي نو خته در ځان پوکو کوي ودا یتیم دي د کله تعلیم لیدلی او کله تربیه لیدلی خو نو ستاسو تعلیم یافته است او خلک را وګوري مشورې پر وکي تر یوم القیامت اعلان دی ورسې جوړ نو دا څونه غټه پیدا پر بناس په ترجمه کې نه پیژم پیدا پکې کېده دا یې وا پیدا د کېدای ستاسو په خبر باندې اوس پوهې دی بل دا لکه سړی چې یو چاته د مثال په تور دي نو چې خبره خلک نه ګرځي سره وګوري متوجه دا چې د نه ولادت د انسان په خبرو کې چې څه د پاره کیږي ا دې چې څه وکړي نه ولادت چا مو کې یا شپږ کوي کې هغه وګوري یا ګاګه په داسې بولې کې په تاسو لیدي یو خبر کې دا بل نه بر برز چې په هغه میسته وسره وسو ته چې مړ څه پیښ وسول دی دا بل ساکتي چې ګرځي ماته متوجه سي دا غلط ګټي یو میسته درام ورلره دلته کفار قرآن ته واژنه چې غوږ نه نیوي
نو رسول علیه الصلاۃ والسلام ته الله پاک دغه ستوري وروښو چې دی قرآن ته غوږ نه نیسي. ونسه دا ناولاده چمپه وکړه الف لام میم ګرده باریان سو چې دا څنګه توري دي. لکه زموږ د یو علاقې بزګر چې په ټوله ژوند مدرسې ته نه تللی هغه دا شیان ویلی سي، هغه ته د الف ب ورقه په لاس ورکړو دا څه شي، هغه وایي صفر توري ښه دي. دی نه پوهېږي چې دا ورته دا څه شي دي. ښه دا خو امیر سړی دی په ژوند چاته نه دی کښېنستلی او د داسې ناولاده خبره وکړه الف لام میم ګرد هغه د عربو ادیبان چې هغه ډېر ماهر به ځان ته وایي، هغه شاعر به ځان ته وایي، هغه بلا متوجه شو ته وده دا وایي څه دا چې ناولاده خبرې کېدای شي په خبره پوهېږي. نو بل یې دغه و چې د هغو جلب توجه وکړي، دا یې دویم حکمت دی. هغو چې به غوږ ونیوه دستي ذلک الکتاب لا ریب فیه دا بیا په واورېده. بل حکمت یې دغه دې ته اوس ملا خو نه متوجه کېږي چې یو څوک الف لام میم هغه چې ملا صاحب سپاره وشروع کړی، مګر عام خلک په خپلو مکالمو کې چې د دوکاندار سره ته ناست یو دی یو پلا در باندې ناره کوي چې الف لام میم ته وایي چې دا اوس څه شي. خو زما سره هغه خبرې وکړه چې زه ورته په پوهېږو راته څه شي وایي چې د تورو نومان راته یادوي. دا دوه حکمت. دریم حکمت یې دا ده چې په دې کې باید د علماو تکبر مات شي. علما چې بیا هغه تکبر کوي چې دی چې پر څونه شیانو علم لري یا پلا دا ځان ځینې ورک شي چې ځان ځینې ورک شي په خدای زه خو یو ټوټکا یم یو بلا خو یم زه دونه غټ یم. الله عز وجل ته چې هر څونه زده کړه وکړې ونه الف لام میم ته ورلایه تر مرګه پورې که تا ددم به زموږ راوځي چې دا دی چې دی به را ځان پوهېږي چې وایي د دغه درو تورو الف لام میم د دې په معنا په خدای ته پوهېږي، د دې معنا مې نه ده. نو برای ځان وپېژنه الله وایي دا زما احسان دی چې قرآن مې در زده کړی دی، پلانی کتاب زده دی، پلانی په دغه کې ګوډه. نو په مضمون پوه سواست درې حکمته پکښې کې راغله. پر کوم مسلک چې اصلي مسلک هم دغه دی چې دا توري په دا صورتو په سر کې چې راځي مقطعات دا معنا ګه سره لري خیر هېڅ چاته نه ده معلوم، مګر که ته نو برا پالتو سو مال پالتو نفسه د معنا پیدا که نه لري. دا نور حکمتونه نو ډېر تفاسیر ذکر کړي، ما یې تېسته هغه عمده وویل. اول یې دا دی چې د الف ب ادرس یې ورلره ورکړه، او دوهم یې دا دی چې خلک یې جلب کړه چې غوږ ورسي چې دا څه ناولاده شیان دوی واورېدله، او درېیم یې دا دی چې د علماو تکبر ورمات کړي. بل اعجاز په دې ځای کې چې قرآن کریم اعجاز ورکوي خلکو ته هغه دا دی دغه توري چې الف لام میم دا خو نه یوازې د سورت بقرې په سر کې نه دي، بل ځای به ګوره سورت یاسین دی. یاسین یاسین څه معنا هېڅ کې په معنا نه پوهېږي. د مثال په توګه بل سورت نون والقلم هغه نون خو نه یو توری دی چې ودې وایي حامیم کاف ها یا عین صاد دا ستوري ذکر شوي دي نه دي. طا سین میم دا هم داسې ذکر شوي دي کېدای شي متوجه شي. طا ها دغه رقم ذکر شوي دي، یوازې قاف دا ذکر شوي دي. نو دغه توري د قرآن کریم د 29 سورتو په سر کې دغسې مقطعات توري راغلي د 14 تورو څخه جوړ الف لام میم صاد دال کاف ها عین طا سین حا قاف نون یا دغه 14 توري او دا 14 تورو څخه مختلفې کلمې جوړوي لکه خښتې دا ځینې جوړ کړه دا جوړ کړه دا د دې صورت په سر کې دا د هغه دا د هغه. په دې کې څه اعجاز دی؟ دا 29 سورتو په سر کې چې راغله نو خو 29 موقعګانې شوې. په دې اشاره وکړه د الفبې د مخ په ټولو تورو د الفبې د مخ توري چې دي دا 29 توري دي په هغه صورت کې تاسې به خامخا ویلي په دا کتابو کې که چیرې الف ورسره حساب شي ولې په الف په حمزه کې د علماو اختلاف دی وایي الف جلا حرف دی حمزه جلا نور وایي بابا دا سره یو شی دي کې حرکت ورلره ورکړي باره حمزه دی کې جنت کې ور الف نو کدی جلای حساب کې حمزه جلای حساب کې 29 توري دي. نو الله دغه مقطعات د 29 سورتو په سر کې راوړه په دې 29 عدد د الفبې د مخ عدد ته اشاره وکړه چې دا ګر د 29 توري دي. قرآن ځینې جوړ دي دا رقم نه دي چې باره د زرو تورو څخه جوړ دي چې باره ستاسو لار ورکړي چې زینو څنګه جوړ مالا وایي 29 دي بس. اشه د 14 تورو څخه بیا دغه مقطعات جوړ شوي دي. په 14 چې نیمایي دي د 28 په دې بل مذهب ته اشاره وکړه چې په دې کې بیا ملایان اختلاف کوي چې 28 کې 29 کېدای شي په خبره تاسې پوهېږئ. څونه علمي غټه نکته پکښې ده چې دا د 14 تورو څخه جوړ دي 14 چا نیمه دي د 28 نو دا هغه مذهب ته اشاره وکړه چې د الفبې توري 28 بالا نه دي ولې خو نیمه یې دغه ده. پخوا به کوالین موږ لیکلی دی چا په فلاني پور باندې دی څونه دي دا 10,000 کالدارې دي چې نسبې 15,000 کالدارې دي دا نسبې ورسره غوښتي الله یې هم د کل حساب در وښاوه چې کل چې دی پر یو مذهب 29 راځي په دې بل کې نیمه یې درته ذکر کړي چې بل مذهب 28 راځي که الف نه کې مستقل توري نه کې پکښې کې حساب دا یې بل علمي اعجاز پکښې کې پروت. نو اوس چې هر ځای تاسې ترجمه اورئ الف لام میم په دې ځای کې څنګه لیکلي والله اعلم بمراده بذلک د دې په مراد معنا خبر دی موږ نه یو په خبر موږ عقیده لرو چې دا د الله د طرفه نازل شوي دي. په دا مضمون به هم تاسې کېدای شي اوس پوهېدلي یاست. نو دا الف لام میم
دا د متشابهات سړی چې د یو شي په ترجمه نه پوهېږي متشابهات په قرآن کې دوه قسمه راځي بس داسې خلاص یې زده ځینې هغه متشابهات دي چې نه معنا معلومه ده نه کیفیت معلوم لکه دغه الف لام میم حامیم د دا 90 سورتو په سر کې چې دا مقطعات راغلي بل هغه متشابهات دي چې د هغو معنا معلومه ده کیفیت یې څوک نشي بیانولی لکه د مثال په تور وای بل یداه مبسوطتان د الله دواړه لاسه چې اخلاص په پار بوله ول یار الله مس بخالت شروع کی ولا کا چاته شی کی لاسونه ټینګ نیولې یو ساس کی باران نه الله د دې رات کې چې دا دروغ نه دا الله په دواړو لاسو ویشي مګر چې نه مستحق به څنګه ده الله وسم سخدي بل یداه نو خدای معلومه چې خدای پاک ولا اساس ان اوس چې جهاد هغه د خدای اندازه سید ولا اساس نو زموږ لاسونه خدای دې ګوچې لري نو کان لري دونه قدر د چا د بغاز د چا د خدای سره جسم جوړ نو معنا خې معلومه ده خو دا غته وای مګر کیفیت دلته مجهول دي د چا پلار یې ترجمه کولای عقیده مو ده چې د الله لاسونه ست مګر څنګه وان بلا کوي کیفیت څوک نشي بیانولی نو متشابهات دوه شاخص ول هغه دي ځینې چې امه معنا مجهوله امه کیفیت مجهول لکه دا مقطعه بل قسم هغه دي چې معنا معلومه ده مګر په خدای کې تطبیقوای نشي هغه نه بعد برای کیفیت د خدای سره خدای ته معلوم دي برای د عوام څنګه شعر خبر چې برای الله پاک بلا کوي پداش منه کیفیت بلا زنه سم بیانول خو چې دا خبر الله کړي الله متکلم نو مش تکلم کو په جبه کنه الله جبل لري جبه خو جسم دی الله که جسم شو د خبر ولاړ مشکلات پیښ شول جسم خو حادث دی نو الله پاک حادث دی الله پاک حادث نه دی واجب الوجود ذاتی نو دغه الف لام میم برد متشابهات څخه سو حق مسلک دا غدي چې د ترجمه نه چاته معلومه ده نه نبی ته نه بلته دا چې دی متشابه دي ته فقط دغه عقیده پر ساتي چې الله تعالی طرفه څخه دی ادا خبر اخلاص شو وس راځو دې ذالک الكتاب لا ريب فيه ذالک الكتاب دغه کتاب چې دی دا قران لا ريب هیڅ شک نشته فيه پدې کې وس پر سوال ورغی چې اوه دا خو لکه چې چاته زه ډیر ښه سړی یم د شک وته هغه به زمړي خلک دی ولاکه پر سړی لا بو ته وځه ډیر ښه سړی دلته ته ولا ریب په دې کې شک نشته نو شک نشته په کښه دا دونه په کروڑو کافران چې نه مني نو دا شک لا تلقي بوله با په کروڑو خلک د قران کریم استهزاء کوي غرضی وای دا د خدای کلام نه دی او ته دار کوم کې وابلی کې شک لا نشته خو دې دغه خلک شک په شکل لري ته دې جواب دادی دا بس دا چې اعلی دلته نه دی چې شک کوونکی نشته علاوه شک په دې کې نشته شکون کې به نه ویس کړي شکون کې نشته شکون کې مزګه پټا کړه کته ودا څه وای په یو خبره کې شک پیښیږي د دوه لارې پیښیږي ګای دا خبره په خپل ځان کې مغلق او ګران د سړي زین نور ویږي دا یو رقم شک چې په خبره کې په خپل مشکل دی بل دا دی دوه قسم شک چې خبره خو واضح د ښکارا ده په سړي په ځین کې خبره پرته هغه بد سړی هغه عناد سړی لکه زه به نمونه د کنجګاګه په خبره کې په خپل شک مثلث د سپېژنې درې کونج شي دا د دې درې زاویې درې کونج دی دغه زاویه د بل دغه د درې زاویې په هندسه کې راځي برای دا مساوي دي د دوه قائمو سره د دوه قائمو زاویو سره د قائمه زاویې به دا چې یو خط اسکاش کړه بل دی پر ودرې یو دغه کونج دی بل دغه چې څونه قدر کیږي هغه د مثلث درې کونجان دغه نه کیږي اوس په دې عامي سره نه پیښ بابا ته درې کونجان دي الته چې د وجه او د هغه سره برابر داس نو هندسي دلیل چې طالب ته وایي هغه لازمي خوشبختان په و په ایجابل خو ناس سره زړول په پیښ نه داوس شي موږ نه یو چاته خلاص د اسانه باروشي موږ راځي مړ خو مربع جوړ کوم مربع لکه د صفحه چې څار کوي پر دغه ځای د سینمې کې پر یو کوج پر بل کوج خدای خو هغه قائمه زاویه د په مربع څلور قائمه لري مربع یو قائمه دغه بل دغه اچ فرمان د سینمې کې پر کونجان خپل هغه د خدای درې یې خاطر شو دغه درې وس د اوغه چا سره مساوي شو دغه دوسه ادا دلیل خو عمیق دی خبره دی بل د چې دلیل پر وایم دا سړي زین شي انکشاف نه په خبره کې په خپل اشکال یو خبر د سر روشانه لکه یو چاته چې د المر زلیج څونه روشانه خبره چې فرق دی چا وایي چې زلیج ما دروس ولا کړی د دې زلیج مخ چې فرق دی چې مړ مسله پته نقطه د ورځ غایب په غارو کې پروت چې مر وجود تراوس نو خو سم مشکل دی کده په خبره کې مشکل دی چې مر زلیج خبره خو به مشکل نه چې مر زلیج مشکل په چا کې پیښ په چفرک دلته قرآن دا غرقم الله چې په قرآن کې شک نشته دا دغه سمانه قرآن دغه سر روشانه زلان د کتاب دی لکه المر چې ارڅوک ورته متوجیز په والا په دې پوسی ګوتو فغاش ونسي دا الله کلام دی د بنده جوړ نه دی څنګه دا څوار له ساو کاله کې شو دروسه چې یو صورت نه کوي جوړ تو خلک به زور نه په علي ډیر به په علي نو خلک دا خبره چې ورته ګوري هغه شپ وي خبره د شک ورته
که ته خو هغه د خلک کافران هغه د شک پکې کوي او هغه د په دماغ کې فقط عناد اخیستی دي يعرفونه كما يعرفون ابناءهم په حقانیت کې دی دا اوس لوی ډاکټران دي لوی ساينسدانان دي د کفارو د کلمه نه وای خدای متوجه شي بابا در څه وخت په حسد کې وزغلم چې دی خپل ارزه ساينس پر اوزغلي چې دا حق کلام دا د بنده در وسو دا بنده نشي جوړول نو زما په مطلب کې پوهېدلی یاست په قرآن کې شک دوه معنی یو دا معنی چې د قرآن خبره به د شک مني لکه هغه چې د مثلث درې زاویې د دوه قایمو سره مساوي دي برابر دي هغه نو کې ګرانه خبره ده په قرآن کې به دغسې ګرانه نشته علاوه دا نسته پکې خبره د شک او تجدید چې دا خبره وه شکوونکی نه دی نسبت کړی که ته نو شکوونکی خو شته د شکوونکو جواب یې په هغه بل آیات کې کړی چې پسې راځي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله که څوک شک پکې کوي شکوونکی په دنیا کې شته چې قرآن نه مني هغه ته موږ وایو چې راسه دغه کتاب دی ورته وګوره ته باره دغه د الفبې توري دي 90 اته 20 درته کښېږده ونه سه یو کوچنی صورت جوړ کړه جوړوای سي یا نو نه سي جوړوي شک دی غلط دی فقط عناد خسته نو ترجمه ته به وګوري الف لام میم خدای په مراد خبر دی بل څوک نه پوهیږي دا ذالک الکتاب او دغه کتاب چې دا قرآن دی لا ریب ات شک شبهه او ګرانش نشته فيه په دې کې که څوک ورته متوجه شي په دا خبره به دورا یې پوښتنه چې دا د الله کلام دی د نبی علی السلام جوړ نه پس نو دا هدل للمتقین خدای د هدایت للمتقین د پرهیزګارانو لپاره د ثبات په لور باندې ډیریږي واخر دعوانا